بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې له لوري د 1440 هجري قمري کال د 4 روبي په ترڅ کې د 14 ولایتونو په محاکمو کې د قضیو د عادلانه، چټکې او شفافې رسیدګۍ په برخه کې د پام وړ قضایي او اداري فعالیتونه او خدمتونه ترسره شوي دي. په همدې موده کې د ملک په محاکمو کې ټول ټال 1,625 قضیو ته رسیدګي شوې ده، چې له دې جملې څخه 1,898 قضیې په ابتدایي محکمو، 7,188 قضیې په مرافعه محکمو او 2,519 قضیې په تمیز محکمو کې تر شرعي او قانوني مراحلو وروسته رسیدګي ورته شوې ده. همدارنګه د میراث اړوند 3,388 قضیو ته رسیدګي شوې، چې د خلکو د شرعي حقونو د خوندي کولو او د کورنیو مشاجرو او شخړو د هواري په برخه کې د محکمو د دوامداره هڅو ښکارندویي کوي. د دې ترڅنګ د نشهیي توکو او مسکراتو په تړاو هم د هیواد محکمو 4,515 قضیو ته رسیدګي کړې ده، چې دا د ټولنې د امنیت، د عامه نظم د ساتنې او د نشهیي توکو پر وړاندې د قانون د قاطع تطبیق څرګند ثبوت دی. د قضایي خدمتونو د لا ښه تنظیم او د هیوادوالو د غوښتنو د پر وخت تعقیب په موخه د سترې محکمې د مقام د تحریراتو ریاست او د قضایي معاونیت له لوري د مراجعینو 4,413 عرایضو ته رسیدګي شوې ده. همدارنګه د دارالانشاء عمومي ریاست له لوري د 1,900 بېلابېلو عرایضو، استهداءاتو او نور اداري موضوعاتو اړوند اجراءات ترسره شوي دي، چې دا د مراجعینو د ستونزو د حل او د اداري چارو د اغیزمن مدیریت په برخه کې د یادو ادارو د دوامدارو هڅو څرګندونه کوي. همدارنګه د ملک په محاکمو کې د 4 روبي په ترڅ کې 10,116 بېلابېلې شرعي او قانوني وثیقې هم اجرا شوي دي، چې د هیوادوالو لپاره د حقوقي خدمتونو د پراختیا او د اسانتیاو د رامنځته کېدو څرګندونه کوي. په همدې موده کې د قتل 120 موضوعات هم حل و فصل شوي دي. د قضایي مسؤلینو په ترغیبي هڅو او د علما کرامو، سپینګیرو او قومي مخورو په منځګړیتوب د شرعي احکامو له مخې د دیت، صلح، جوړجاړي او ابرا پر بنسټ حکم صادر شوی دی. دا د اسلامي شریعت د اصولو او د عدالت د تأمین په چوکاټ کې ترسره شوي دي. ستره محکمه د اسلامي امارت د قضایي نظام د اساسي موخو په رڼا کې ژمنه ده چې د اسلامي شریعت د سپېڅلو احکامو پر بنسټ به د خلکو حقوق خوندي کوي، قضیو ته به پر وخت عادلانه او شفافه توګه رسیدګي کوي او د هیوادوالو لپاره به د باوري، اغیزمنو او معیاري قضایي او اداري خدمتونو د وړاندې کولو هڅې لا هم پیاوړې کوي.